خدای پاک واړه واړه برابر مخه کی چې حالات څه شوا حالا راشه دی ماشومې لا السلام علیکم جی جی آپ از داسې زه چنچې نه کوشم کور ته روانه یم صحیح ده او نن سهار خو چې راځې که نه نو زه تاسو هر څه راواخلئ که نه زه بیا د سکول کې پیسې درکړم وایي نن زما دماغ داسې خراب دی که نه ماشومان رال نن دماغ خراب کړي دي نو خود میان د ځان بېغمه کې مونږ پسې رولېږي نو ما د سیند په غاړه راځه جانانه او خړوبو یوړم ماښام دی ښځه نایلې زه تا ته باد کې کول کوم صحیح ده همداره تو وایې که نه چې داسې په ټیټې سترګې چېرته روانې کو زه په اوچتو سترګو روانه یم او که په ټیټو سترګو زه شکر الحمدلله خپل کور ته روانه یم خو ما ته پته چې کور ته به روانې خو چې ښکلې ځوان درته په لاره کې ولاړ نو بیا خو لږ بره ګوره که نه دا ستا غوندې ښکلي ځوانان چې کوم دي که نه دا زه خپل پیزار پسې راکاږم او مای پوټ ستا غوندې سړي به راځوس په ما ته لاره کې ودرېږي ما ته به خبرې ښایي نو څوک م کور ته درشم پلار درولېږم موره مطلب دې سره څه دپاره مطلب مې دا دی د زړه سره چې ته زما زړه ته پرېوتې د هغه چنچل چې راکوشوې شا شا ته راپسې لکه د سپي لکې وام او را روانې یم نو لږ خو ګوره که نه زه به ستا غوندې سړي ته ګورم زه چېرته یو سرکاري ټیچره او ستا غوندې خوشې تشې په لارو کوڅو کې ګرځنده سړي سره به زه اوس واده کوم نو چې په لاره ګرځم نو ښه خبره ځوان یم که نه ته خو تور سړی ته کور کې کښېنه او نوره مه روزه او نوکري به هم نه کوې ځکه زما پلار ګوره ډېر اوچت او مالداره سړی دی زمونږ شپږ شلې ګاڼې وایي ښه وایې مخکې ورپسې وایې زمونږ په هر پټي کې ګاڼی ده دې د لچوس دا کم ګني ته وینې که نه په نظر چې څومره رالل دا ټول زما د پلار دي او دا پلار مې بل ورځ یو جاز اخیستی و هغې هلته د مخامخ کته پټۍ نه دی هغې کې ودرولې دی که پې نظر ورغلي زمونږ دی مالدار یم یو خو یې دروغ وایې که نه خو به یې داسې وایې چې په کال کې رښتیا کېږي نه نو جز خړومبې په پټي کې ودرېږي نه او دا پټۍ چې ته کوم یادې که نه دا د ګل محمد ماما دي دي موږ له هر کال ګوړه رالیږي ها دا ګل محمد دا زما د مور مې د تره د زوی زوی دی نو دا هم زمونږ شو که نه مړې خبره دا ده که نه والله چې دا زړه مې د باندې بایللې د قسم په خدای که دې پرېږدم کوم به دی ای وي قد ته دې ګوره نو ګام اخله خپله شړۍ زما د شال سره مه یو شان کوه ته معاشرې دا خلک پهې نور څه جوړ کړي کم از کم چې زما د لاس نه نه خورې مخکې تېر شه نه داسې کې ګورې زړه راله مه ماتوه ټول موډ یې راله خراب کو نایلې ته کال وکړم په الله مې د قسم یې چې مرم ده پسې مړیه که ته ما نه دې کلي یو ځوان وکړه که نه نو زه به درته دا ګیره وخورم نه ریشه دا برید به درته وخورم او وی ماشاءالله ولې څنګه ښکلې ډکه راغلې ده بیا وی اوبه نشته اوبه خور نن زمونږ وار دو نن زمونږ وار دو چې نن ډکه وله بیږي نو د چا وارم نه دی په شړکو لګه سلام علیکم ګلیا مړه وه دا اوبه راپرېږدم د ګلي ماما اشرف ماما وار دی په دې د اوبه ورکوي دو خو نن د اشرف ماما د پټي کار ونه شو که نه نو په ایمانداره چې په دې د سره زه پیوري وځم او که نه او
راسي السلام علیکم. وعلیکم سلام. زه د اشرف لور یم که نه؟ ته د اشرف کاکا لورې؟ ها جي. هغه نازکه؟ ها جي نازکه زه یم. څنګه خیر دی، دا تاسو اوبه کوئ؟ او که د مې پلار ته تکلیف نه بیمار دی راته ویلي وه مخکې ورځو کې. کنه زه خو نن سمه کار وم، ما وی اوبه سمې ډېرې دي او پرون هم پې هغوی دغه د دنیا جګړه کړې، نن زمونږ بار دی، نن زمونږ دی، خو ګورې نن زمونږ دی. نن به چې هر څه کېږي ستاسو پټۍ به نن اوبه کېږي، آخر زه به لاړم مې که اوبه وي او کونی که نه ستاسو د پټۍ اوبه به وي. ستاسو نوم دی؟ زما سودیسه. ښکلي نوم دی دی. دغه دی ښځې صحیح ته دغه وکړې چې اوبه ته لره وړم. نه نه در به شم، سبا مې ستا د کور مخې ته پټي کې کار دی که نه بیا به هلته اوبه روباسې. هغه صحیح ده، خو خامخا رالو اوبه که ښه. نه 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 او لارم ده که نه خلک به وایي چې دا څه ته ولار دي. ځه الله دې ځه خوشحاله الله په مخه. شکر دې څنګه ښه هلک دی بېماندارې دا به مونږ ده ټول دونه دندې پکې کړي دی. خدایا پلار ته مې زه یم چې دا ور بند ساته سبا به رانه چا څه وړي د شمسیانو غلو خو ډېر شوي لکه یوه شیشه ده راکړه دقې نه به مې مخله خلاصوي. وایي څه بېغمه ودرې وي که د کټ کې خړېږي او ښه ده چې لور شته لور به ګټي که نه پلار ته څه ضرورت دی. وی خدایا دغه بېغمه خوبونه کوه. بابا جان سلام علیکم. بیا په خوب ورغلی وي، بیا به پکې کم شنه باغونه ویني. زما پلاره یالله بابا جان یالله دې په نیکه که بیا دې رانه زړه وویسته. خوب مې لیده هغه مور د خوب کې راغلې وه. ها یو بل مې لاس ورکړی و او د مینې سندرې ویلې. الله دې وبخي. ته څنګه یې؟ ښه یم بابا جان اوسېدله قدر درغې زما مور خو تا نړستړې تلې ده. پیاده تلې وه، خلکو بوتلې وه قبرستان ته، ما نه و بوتلې. یا الله خدای اوس هم په خوب کې دی. رالې شکر دې رالم. بازار نه څه راغلی دی چې په حکم یو نوړی وخورم؟ بازار نه خو څه نه دي راغلي، ما پکې چکر و او رالم. چکر له هوتلې وې، پیسې را سره نه وې. تاله چې بله ورځ ما را 500 روپۍ درکړې. نه څه 500 نو بس میاشتې پوره شوه که نه؟ یا الله نو څه ویلم نشم. نو خدایه چا ته خلک وایي پلار ته غوسه کېږي. راشه په سکول کې زما ملګري دي، راشه نازشت و میوشت د کولې د دادا نه غټې دا خشته ښکاري روزانه په کمو پیشنونو کې راځي. اوس نن دا توت پاڼې خوړې وګوره موږ په خپله خدای پاک راپیدا کړې ده. ها داسې کار دی چې ګوره بغیر د پیسو خو څه بچي نه کېږي که نه. او یو بله خبره ته وکړم ګورې یو په کلو وګورم دا خبره موره زما دا خبره که نه چې ګورې اوس خو ماشاءالله ته لوی مې که نه د واده مې که نه خو تا ګورې زه نه واده کوم، زه به تا داسې هیله کوم چې څه وایي ګرد اماد چې کوم چې ما سره همدې په کور کې ګورې. ها بابا جانه خو دا خبرې کې ګورې دا زه نه منم. او خو دا زما د کاکا زوی ته اړولې د کاکا زوی ما سره ضرور په شانتې لوی شي نه کوم هغه سره. د کاکا د زوی لمسی خبره وره نو چې ته د دې کور لاړ شې نو بیا به زه خورم څکم څنګه زه خو هسې ښځه بس بسم الله لا جوړه سړی ما نو بیا به زه څه خور څکمه ما له به څوک ګټي. ښځه بس صحیح ده ټول عمر به ناست یم دغه شان موتړه به په کور باندې ناست یم د امیرات پړونې کوزم په شړک ته ولګي لا راغلی نه یم چې دنیا دغه را سره شروع شي. دا بیا څه وبلم راغستلې مړه د خوب وباسلم. ځوان په کوټه کې پروت دی، ته دې خوا راشه. دا اوس راپاڅېده. لور خور د پردي ډیران خزله ده که نه هغه در واره دی خو د هغه قدر شته. زه د خپل اولاد مې زما قدر نشته. هلکه زه تا ته دا ویم ته دې بازار ته نشې تللی، ته چېرته خو رسکو دپاره څه نشې روړې، ته ګل ته ډنډره نشې را جوړې. دا کار زمانه نه کېږي او که نه نو بیا چې مونږ کره دیره شوې نو ورشه د بابا هغه قبرستان کې د کېنه ورشه مور پلار دې په قبر کې پراته دي د هغوی د قبر خاورې خوره. وګوره دا د لور خبرې دي تر وګوره د لور خبرو تر وګوره. نو دې م رښتیا وایي که نه کټ ماتیا کټمه نه م خفه شي ته چې دونه پکې ویده کېږي پېښ را کټ کې خبره داسې ده رښتیا وایي که نه چې زما لور کېږي خامخا چې څه ناڅه
دې ته خو مه غلی کېږه چې دا به روډي زه به خورم ته هم څه کار مار کوه که نه سرکوزیه وتره دماغ له مخه راوړه نه کوم کار نه کوم کار نه کېږه دا جینۍ بیا هم نشته اے کو ته زما لاسو ته ناستې که نه دا ټنګ دې د غوږونو نه وکاږه او زه به ستا غوندې سړي ته په ډولی کې کښېنم الله دې نه کړي ته ما ته ضرور په شانتې ګران یو دا زما ته ضرور په شانتې ښه ځکه چې زه ما دا کې ضرور او د خوربلې دغه دی زه سن مې شوی دی نور هغه ماله ګټي چې د هغه څه خوښه هغه به کېږي بس بس دغه شان ته لاس ورکوه که نه دا به داسې موږ په سر وخېږي ښه دا بس ټیک ته زه شکر دې په سر باندې ختل یم الحمد سهار زه لاړه شم وی بابا جانه نو خلکو واړه چختې ماشومان رالېږلي دماغ یې رانه خراب کړو میاندې خو ته ځانونه بېغمه کړي لا د سبق نه دي د هېڅ هم نه دي بس په سکولونو کې راته ناست دي خبره وره زه ته کپړې دغه کې ته څادر بدل کړې سره خبره کومه صحیح ده ځه ګډکه بله ګوره څوک رالل او دې ګالما څوک دا په دې لاټې هم څوک رالل لس پیرې بجې ته وړه بیا خو دا پلار دم طلاق دی خدای در مړ کړي چې بس لاس مې ونیسم ما کور ته راوځه نه چې ډایرکټ انډایرکټ ورتلم 70 مې تنو خبر ته دلته څه کوې دلته مې ولې والله پرېږدم نه نه مړ کوم ته د دې په کور کې څه کوې څنګه دې پرېږدم د دې په کور کې ته څه دې راپټ کړي دا راټوې څه دې راپټ کړي هی لاله شابه څه وایي څنګه پرېږدم څه دې راپټ کړي لاله اخر د دې په کور کې د بیغ دغه پیري وباسي یا پیري یې پسې لېږلی و د دې چته لاړه یا جینۍ ولې بابا جانه بیا څه چل دی د بیغ خو نه باسي ګوره هغه بل یې پسې لېږلی و پیري پته یې چته غیب شو وګوره ور څوک ډبوي هله نو ورلم ته نشي ورتلی یې پلاره دا ته څه کې زما د خپل کار کوي چې بس ما एकदम نو کېږي دا ته ورشه ځه هغه اوس د چکر خبره شوه نو بیا خپه نه کېږي بیا به داسې چټک روانې الله دې داسې پلار راچاړه کړي چې پیغلې لور راوی ورله ورشه سکله پیغلې ځه ورځه مې په شړکو لګه هغه پلار یې طلاقه ګور ای خدای تباه و پاکه غل مې نیولې ده غل لکه ترسوی مې بیا الله دې وایه لکه تباه کړ ولې په تاسو چل شوي دي دا لترزوی دی بخیر دا لترزوی دی نه دا ته چا ویلي او چې غلي نه هغه په دیوالونو کو نه په ګیټ باندې روزي ته ما ته دا پیل ووایه دقه دی کې خو مې دماغ کار نه کوي نو په ده په تندي لیکلي چې دا غل دی بابا وی غل بې تا وکړه خو هلک نشته دا مې نه ترزوی دی د مور پلار مړه دي دا مونږ کره دلته دیره شوې ده خو نه بار ته وځو نه ګل د ډنډره رجي کار مار نه کوي الله خو علم خفه نه شي ځه شابه ځه خفه نه شي دغه کور کې ناست اوسه پلار دې کور دی دا پلار مې کور دی پټي باندې مې اوبه ورپرېښې وي هغې بهره کې راغلي نو څوک یې واردل اوس درکو دې سړي د پلار تپوس ته دې راغلی یم کوی چې نه مې پرېږدې به ځم به اورې که ورته وایم خو دغه دی دا ترزوی در علاسي وخه مړه روک شه نو ما ته څه پته چې دا دې د ترزوی دی ما خو وایي چې ته غل مل دی که نه ستا مور پلار شته مور او پلار مې شته خو لاس رانه انځري ما ته وایي ته شریف ګل ته ډېر نږدې کېږي وایي نوکرۍ یې راته وایي مې مشر دی زمونږ د کلي دی جی جی ها زه ورګه زه پلار ته وایم خو هغه خو نشي راتلی خپې خوږده نو زه به ورشم که نه او زه ته پهله تپوس کوم ها ده یا الله خدایه ورم یا خدایه پاکه خصوصا دې کوڅه دي ما ته وایي ته د ما د ترزوی پېژنې ستا مینې دونه لیونې کړې چې پردي میندله پردي کړی د خپل میندله پردي کړی سړی به مې اوس خوله اسمان ته کړې وه یا نازکې وایي ته خو ما ولېږلې چې ورشه وکړه چې بهر څوک دي خو ته ورته نازکه کېږي نازکې یا های راشه بل ته وګوره مړقونجا ته ای مړقونجا ترو ستا د زمینداران نه دي دا خو بدماشان دي ولې د ور نه څنګه بار ووتم نه سلام نه کلام एकदम یې د ګریوان ته لاس واچو او د دیوال جوخ راوبغولمه د ملا د اړوکې مې کار نه کوي د شکل نه مغلق کار هغه به چې ته غلا حمله یې کوله څه کوې ووالې
هغه ما سره د هغه 15 کال شو چې زما د پټو زمینداری کوي څه پېښ شوې په سر باندې کې جوړې وی خیراړي د یو گزاره لاړې خواله اے بابا جانا هغه زمیندار راغلی دو دا راری د لسه خنی کو ډیر په راټه ټریخ داغه زمینداري لاسونه دي داغه زمینداري لاسونه دي تا چې د بچن کې چې ته پتیله دی راغشتې ده چې ته روټۍ دې پخ کړي دي په دا سټوه چې راغلی نو مزونګ یې خوراک ته ناست دی پېښ که نه هغه یې ګټي او ما ورته یې سټو اوسه کله لا څه کله خپل پلا کوې ټول څه ده ته څوک دپاره خوراک دپاره ناست دی سرکوزیا اے بابا تو دا پرې د غالک ته سو امراشي کو ته وروزي کومه لکه زمیندار راغلی نو را دي چې کله راغلی نو کم ستر دی هلا اواز کا وته تو تا واس کوم ورشه وته اواز کا ځه زه به دم د وده شم زمرشه ودشم ها. ته کار کولی د املا زالو مکه په خپله ګورې په خوږېږي راشه که نه بل مړخ ته ګوره